نور نو نه د خوشحال وخت دی چې د تورې په واسطه موږ جنګونه وګټو، نه د احمدشاه ابدالي وخت دی، نه د امان الله خان وخت دی، نه د میرویس نیکه وخت دی چې د تورې په زور د اسونو په زور لاړ سو او وطن وګټو. نن چې په ما باندې حمله سوی او زه توان نه لرم، ځواب نسم ویلی، د پردیو تیاري او الوتکې چې زما خاورې ته ننوځي زه بیخي خبرېږم نه، دفاع نسم کولی، په هماغه ځای کې له منځه نسم وړلی. علت یې دا دی چې ما د علمیت سره، ساینس او ټکنالوژي سره دښمني کړی. تر ننه پورې موږ ځوانان د ګولیو مخ ته اچولي دي، ځوانان مو شهیدان کړي دي، د مرګ او د سر په قیمت باندې موږ د وطن نه دفاع کړی. بس دی، نور د ټکنالوژي سره دښمني مه کوئ. دا وخت د ټکنالوژي وخت دی، د اتومیشن وخت دی، د الوتکو وخت دی، د روباتونو وخت دی او د سایبري جنګونو وخت دی. ځان نه به خبر نه یې، په خپل کور کې به د لمنځه ویسي. نړۍ دومره مخته تللی، په ځمکه دی، په خاوره دی حمله کېږي، راځي خلک دی شهیدانوي او بیرته الوتکه د خاورې نه وځي. ته خبرېږم نه، خپل مړی نشي پیدا کولی. موږ ټول ملامت یو، موږ ناست یو، ته تاجک یې، زه ازبک یم، زه پښتون یم، زه ترکمن یم، وطن تا خراب کړه، وطن ما خراب کړه، په خپلو کې سره نښتې یو، ټول ورځ یو بل باندې ټاپې وهو، په ماضي باندې روان یو. موږ نه حال او آینده پاتې دی. نن دې په خاوره، نن دې په عزت، نن دې په ناموس تعرض سوی، حمله وسوه، ته خبر هم نه یې، ته پوه سوی هم نه یې. دا د اوس په امریکا باندې داسې حمله وشي که نه، دا په نورو هېوادونو باندې وشي چې دوی په هماغه ځای کې له منځه وړي که نه وړي. تا وکته اسرائیل باندې حمله وسوه، څنګه یې له منځه ویوړه. دا د ټکنالوژي وخت دی ملګرو، دا نور د دې وخت نه دی چې ما او تاسو بس کینو، هله ټوپک مې واخیسته، زه په سرحد کې ولاړ یم، زه د خپل د خاورې دفاع کوم. ته به خپل ځای کې ولاړې، د پاسه تیارې راځي غرس ولیدې، له منځه دې وړي، تکه تکه کوي دي، هېڅ نسي کولی. په دغه 20-30 کلونو کې موږ پلکونه ځوانان مو د لاسه ور نه کړه. بس دی، نور خپل د جهالت نه باید ووځو، نور باید د ټولنې او د نړۍ حقیقتونو ته باید پام وکړو. د 21مې پیړۍ تقاضا دا نه ده. نور موږ باید د نړۍ سره سیال سو، که نه والله که د پاکستان سره سیالي وکولی سو، والله که د ایران سره سیالي وکولی سو، والله که دغه د تاجکستان او ازبکستان سره موږ سیالي وکولی سو. چین خو پرېږده او نور زبرځواک هېوادونه خو پرېږده. بس په یو شي باندې پوهېږو، کنځلو باندې. ما ته کنځلې وکئ، د خور مور کنځلې وکئ، بس بد رد وایي، یو بل ته بس فحشا وایاست، په دغه باندې پوهېږو، په یو بل باندې ټاپې ولګوئ، دا فلانی دغسې سو، فلانی دغه